خدای زهرا څه شوي دي؟ ګلدان موږ برباد شو. ستړی مه شې استاد جمال. ژوندی اوسې. په خیر راغلی ښاغلی فایزه. په قدمونو مو برکت شه. ما هم همداوس غوښته د لاټرۍ پایلې وګورم. د شتمن کېدو خوب د هېڅ له سره نه دی لرې کړی استاد جمال. هېڅ کله هم لاس نه اخلم. ته هم د دې احساس په اړه هېڅ نه پوهېږې. یوازې هغه کسان پوهېږي چې د شتمن کېدو په اړه فکر کوي. کوم دوکانونه او کورونه مې چې خرڅ کړي کله چې له مخې تېرېږم زړه مې ډېر درد کوي. یوازې کوم څه چې راته پاتې همدا ځای دی. په همدې باندې هم شکر دی جمال. له خانۍ نه غریبۍ ته رسېدل او بیرته له غریبۍ نه خانۍ ته رسېدل یو شان نه دی. ټاپې د ژوند تر پایه د سړي په زړه کې پاتې کېږي. په هر حال دې خبرو پسې مه ګرځه. راځه چې د لاټرۍ د پچې اچونې پایلې وګورو. کېدای شي چې شتمن شوي اوسو. کریمه همدا چې زوی د امریکا نه راغی بیا د ورځپاڼو سر ټکی شو. هو ومې لیده. هرومرو د پیلین کار دی. پیلین د خپل پلار په شان ده. هر څه چې وغواړي هماغه ترسره کوي. ګورم چې د خپل شریک په اړه هېڅ کومه بده خبره نه کوي. څه مې ویلې نو یوازې دا چې د پلار په شان ده. هغه څه فکر کوي کریمه؟ ګمان نه کوم چې پیلین د مجید د بیرته راتلو لپاره په همدې خبرو قناعت وکړي. میرمن پیلین راغلی ده. سهار په خیر. ایجې ترورې دا زوی به د هېڅ کله انځور اخیستل زده نه کړي. هو ښکاره ده چې هېڅ خپل پلار ته نه ده شوی. مجید تر اوسه نه دی ویښ شوی؟ نه ګرانې هغه تمبل تر اوسه هم ویده دی. سمه ده زه یې ویښه ومه. پیلین پرېږده چې لږ نور هم ویده شي. پرون شپه ډېر ناوخته راغلی و. ډېر خوب کول روغتیا ته ګټه نه لري ترورې. غواړم د مجید بیرته راتلو لپاره یوه لویه مېلمستیا ونیسم. زموږ مېلمستیا به دلته وي د حج او غلو په ماړۍ کې. که څه هم تر اوسه مې له تاسو نه پوښتنه نه ده کړې خو کومه ستونزه به نه وي که نه؟ نه نه هېڅ خبره نشته پیلین. ژوندی اوسې. ته رښتیا وایې ګرانه. پیلین د ورځپاڼې یو خبر سره قناعت نه کوي. دروازه خلاصه کړئ. خلاصه کړئ. هېڅ کوم کار مې نه دی کړی. اوس څه خبره ده نزاحت؟ او ولې دروازه نه خلاصوي؟ ما کوم کار نه دی کړی. نریمان فکر کوم دروازه خلاصه کړئ. خیر دی دروازه خلاصه کړئ. کومه تېروتنه کړې ده؟ ما له دې ځای نه مشهوری. دروازه خلاصه کړئ. څنګه چې تاسو یې فکر هم نشئ کولی. پوښتنه یې کړې ده. زهرا ته لیونۍ شوې. زه دا کار نشم کولی. ولې؟ لکه چې ته قابله نه یې که څنګه؟ پخوا مې دا کارونه کړي خو اوس ډېره وېرېږم. خورې هیله کوم اجازه مه ورکوه چې په خوده دې ټیټه شم. خورې مجبوره یو. زه دا نجلۍ چاته بوځم خپل درد چاته ووایم؟ که دومره اندېښمنه یې نو بیا روغتون یا کوم کلینیک ته یې بوځه. هیله کوم ما مخکېلوه. نه کېږي. هلته موږ ته ډېر جنجال جوړېږي. پولیس به راشي او ټول خلک به خبر شي. بې عزته به شو. خدای موږ نه په ورځپاڼو کې مخبور شي. خورې ته به دا کار کوې. هر څه چې وي راته به وایې. زهرا لور دي چې هر څه وایي هماغه رښتیا دي. ته وایې هر څه چې وایي رښتیا دي. ها پوهېږې څه یې ویل؟ کله چې په ټلیفون کې هلک سره خبرې کولې هر څه مې واورېدل. خو پوهېږې چې ما ته یې بیا څه وویل؟ وایي مور ته غلطه پوهېدلې. اوس نو په کومه خبره یې باور وکړم؟ کومې خبرې چې په ټلیفون کې یې وکړې په هغو باور وکړم او کوم څه چې له ډاره ما ته وایي په هغه باور وکړم؟ ها که سبا ورځ همدا حالت په نریمان باندې راشي څه؟ خدای دې نه کړي. بیا هغه وخت چې لور دې هر څه وایي منې. قربان دې شم یو ځل هغه وګوره چې زړه مې ډاډه شي.
پیلین جانې د وروستي ځل لپاره درته وایم زه هیڅ کومه مېلمستیا نه غواړم خو زه یې غواړم ماجده یو ځل خو زما خبره ومنه که نه خبره مې په ځمکه ماچه یو ځل یې ومنم میرمن پیلین فکر نه کوي چې تېروتنه به دې کړې وي ماجده خیر دی ګوره ډېر به خوند وکړي ژمنه کوم دا کارونه مې نه خوښېږي د مېلمستیا ټول کارونه زه کوم ته اندېښنه مه کوه هر څه به ته زه تیاروم ته هېڅ مه کوه پیلین زه غواړم چې چوپتیا وي خو ته غواړې چې شور ماشور جوړ کړې هیله کوم دا کارونه مه کوه له داسې شپو نه مې بیخي زړه تور شوی دی په تا څه شوي دي لکه چې په امریکا کې د ذهن بدل شوی که څنګه د مېلمستیاو د سنګرولو له شرکت نه زنګ وهلی بلې مهرباني هو ما زنګ وهلی و مونږ غواړو یو مېلمستیا ونیسو ښاغلیه د کریم ارجو غلو په مړۍ کې هو پوهېږم چې وخت یې لږ دی خو دومره ډېر خلک به نه وي کېدای شي 50 کسه وي سمه ده ډېر ښه کولی شي سبا راشئ ښه ورځ مورې خیر دی